الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترم مسلمانان ورونو، موږ تاسو روزانه په شواروز کې فرض، سنت او واجب لمونځ تقریبا 2 رکعاته کوو. د نفلو نه سوا په هر رکعت کې سورۃ فاتحه ویل کېږي. ډک او خالي رکعتو کې په ټولو کې سورۃ فاتحه ویل کېږي. د سورۃ فاتحه مبارکه یو نوم تعلیم المسأله ده چې الله تعالی انسانانو ته دا ورکوي، ما ته چې سوال کوي نو په دغه طریقه سوال کوه لکه دا ما چې په سورۃ فاتحه کې ذکر کړی. نو موږ الله تعالی ته روزانه 2 وارې د نفلو نه سوا سوال کوو چې اهدنا الصراط المستقیم. ای الله، موږ ته هدایت او راهنمایي د هغه سیده لارې وکړي. هر سړی غواړو پر اختیا یې غواړو که په دروغو. دا وخت همدا ده که نه چې پر اختیا یې غواړو چې ای الله موږ ته هدایت د هغه سیده لارې وکړي چې تا ته په رسېږو، د تا دیدار بیا راته په نصیب کېږي. خو دغه لار چې صراط مستقیم ده، موږ یې په دنیا کې په څه پېژنو چې دا صراط مستقیم ده؟ د چا لار صراط مستقیم ده؟ کفار هم دا وایي چې موږ په سمه لار یو، فساق و فجار هم وایي چې موږ په سمه لار یو. کې کفر ویحسبون انهم یحسنون کل حزب بما لدیهم فرحون. خو الله تعالی د دغه صراط مستقیم بیان په اشخاصو انسانانو چې موږ ته راپېژني نو وروسته بدل ذکر کوي. ای الله د تا نه صراط مستقیم غواړو. صراط مستقیم کومه ده؟ صراط الذین انعمت علیهم، چې لار د هغه کسانو ده چې تا په هغو باندې نعمتونه کړي دي. اول به اجمالي تیر شو. ای الله، دغه صراط مستقیم غیر د لارې د هغه خلکو نه چې تا په هغو باندې په دنیا کې خپل غضبونه کړي دي چې یهود دي، او یا هغه ګمراهان دي چې نصارا دي. د نیکو خلکو لار درنه غواړو چې تا نعمتونه په کړي. د یو خلکو لار الله نه غواړو چې تا خپل غضب او خپل لعنت په دنیا کې هم په دې کړی او آخرت کې هم د ابدي جهنم ځای د دیو. هغه خلک چې الله تعالی په هغو باندې نعمت کړی، د یو خلکو لار غواړو. دا نعمت نه کوم نعمت مراد ده؟ چې هغه تا نعمت په کړی، د یو خلکو لار غواړو. نعمتونه 2 قسمه دي. تفسیر بیضاوي کې ګورو، یو نعم عامه دي، یو نعم خاصه دي. عام نعمتونه لکه وجود ورکول، خوراک ورکول، اولاد ورکول، کور او موټر ورکول، دا خو مسلمان کافر ټولو ته کړي دي. رزق حیوان ته ورکوي، زندگی حیوان ته ورکړي، بچان حیوان ته ورکوي. نو خو د عامو نعمتو د لارې غوښتونکو نه یو چې نعمتونه عام ته په کړي هغه نه. ای الله، د یو خلکو په لار روان کې چې په هغه باندې تا خپل خصوصي انعامات کړي دي. هغه خلک څوک دي؟ قرآن یفسر بعضه بعضا. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. 4 ډلې دي چې د الله تعالی خصوصي انعامات په هغو باندې هغه 4 ډلې دي. ای الله، موږ د دغه 4 خلکو د دغو ډلو په لار روان کې. دغو 4 ډلو ته چې انبیا دي، صدیقین دي، شهدا دي، اولیا دي، خصوصي انعامات الله تعالی په دې باندې چې کړي دي. انبیا علیهم السلام ته تجلیات ذاتیه دائمه بلا واسطه موجود دي. په یغو باندې د الله تعالی د ذات انوارات
او تجلیات مسلسل شپه ورځ جاري وي، خو بغیر د واسطې نه نبي ته بل نبي نشته. او صدیقین هغو ته تجلیات ذاتیه دائمه، خو په واسطه د نبي باندې. شهداو ته تجلیات ذاتیه آنیه، دائما نه آنیه، چې د عین د شهادت په وخت کې دي. هغه خوند چې دغه تجلیاتو ده هغه په جنت کې بیا نه ویني، ځکه پس جنت کې بیا تمنا کوي چې یا وارې بیا دنیا ته تللی وای، بیا شهید وای، بیا تللی وای، بیا شهید وای. بل څوک چې جنت ته داخل شي بېرته تمنا نه کوي د دنیا، خو دته هلته چې کوم خوندونه پیدا و هغه غواړي. لس وارې هم تمنا کوي چې زه بېرته دنیا ته تللی وای او بیا شهید شوی وای. او اولیاء د خدای پاک ته چې صالحین څلورمه ډله ده، تجلیات د صفاتو فعلیه و ابتداءً شروع کېږي، خو دا بیا کله د برق خاطب په شکل باندې وي، د برېښنا په شکل، د اوپړک په شکل باندې، چې کمزوري استعداد خاوندان د یغه پړک په لیدلو سره د خولې نه چیغه وځي، چې په اصطلاح کې جذب ورته ویل کېږي، بې اختیاره شي. او چاته دغه تجلیات د یوه جهت نه شروع وي، چاته بیا داسې مقام ته ورسېږي چې د شپږو جهاتو نه شروع شي، ځکه د الله تعالی دپاره جهت نه ده معلوم. د فوق نه، تحت نه، یمین، یسار، قدام، خلف، د شپږو سره طرفونه دلته انوارات شروع شي. بیا وروسته عروج کوي صفاتو ته، او د صفاتو نه پورته اعتباراتو ته، شیوناتو ته، او بیا اخر داسې مقام ته رسېږي چې دی ته هم تجلیات ذاتي د رب شروع کېږي. تجلی بیا یې چې شته چې څوک دا ونه وایي چې په دنیا کې خو د الله تعالی دیدار عامو خلکو ته نه ده واقع، امکان شته د موږ د اهل سنت والجماعت په عقیده باندې، خو وقوع د بل چا دپاره نشته. یو د حضرت صلی الله علیه وسلم په باب کې اختلاف شته چې بعضې صحابه، بعضې مفسرین، بعضې محدثین د الله تعالی د دیدار نه انکار کوي چې نبی علیه السلام نه ده کړی. هغه آیاتو حدیثو کې چې راځي دیدار د حضرت جبرائیل علیه السلام ښیي، او بعضې بیا په صحابهو کې، بعضې په تابعینو کې، او محدثینو مفسرینو کې وایي چې عین دیدار د رب کریم کړی. حسن بصري صاحب په قسم وایي چې دغه د ظاهر په سترګو یې لیدلی ده، خو د نبی علیه السلام نه سوا د نور مخلوق په باب کې د عام اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې دیدار ممکن ده خو واقع نه ده. خو بیا تجلی څنګه دي؟ نو شبیر احمد عثماني صاحب فتح الملهم مسلم شریف شرحه کې هغه وایي ډېر یو بهترین تحقیق ده، لاس تحقیقات چې هلته دی ذکر کوي. تجلی ظهور شی فی مرتبة ثانیه، لمر ده، دغه لمر ته شیشه مخامخ شوه، د لمر د شعاع انعکاس دلته راغی، دا جمع شوه، د دغه شیشې نه پړک هلته په دیواله ولګېږي، دغه ته تجلی وایي. هسې په پښتو یو مثال درکړم، ظهور شی لمر ښکاره شو، خو په دوم مقام کې ښکاره شو، عین لمر خو نه ده، د لمر وړانګه ده. نو تجلی ظهور شی فی مرتبة ثانیه. حضرت موسی علیه نبینا علیه الصلاة والسلام د الله تعالی د دیدار تمنا وکړه. رب کریم ورته وویلې چې ته برداشت نه لرې، کني دا غره ته وګوره، زه به په غره خپله تجلی وکړم، که غر په ځای ودرېدو نو ته مې بیا دیدار کړی شي. قرآن د تجلی ذکر کوي که نه کوي؟ فلما تجلی له ربه، غره ته تجلی وشوه، غر ټوټې ټوټې شو. وصعق موسی، موسی علیه السلام بې اوښه ولوېده. استعداد انسان تر استعداد د غره نه پورته ده، تر اسمانو استعداد پورته ده، تر مځکې استعداد پورته ده. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. دغه انسان ته الله تعالی ډېر لوی مقام ورکړی، د تجلیاتو د رب برداشت کړی شي، خو او بېهوښي به خود په راځي.
خو موسی علیه السلام د جذب ثبوت د دغه ځای نه راځي بېوهي غوندې کیفیت راغی او غر ټوټې ټوټې شو. دا انسان ته دومره غټ مقام چې ده دا په اصل کې د عنصر خاکي د وجې نه ده چې په انسان کې غالب عنصر خاوره ده. لمر څلورم اسمان کې ده، د یغه اسمان نه دا درې اسمانونه لاندې دي، هوا فضا لاندې ده، د لمر شعاع د اسمانونه راوځي د هواګانو نه راتېرېږي، یو هم نشي بندولی، خو چې مځکې ته ورسېږي مځکه یې برداشت کړي، د مځکې نه لاندې نه ننوځي. لکه څنګه چې د لمر د شعاعو انعکاس مځکه کوي، د الله تعالی د انواراتو انعکاس زړه د مسلمان کوي. دا انسان یې کوي، ځکه رب کریم یې ما نه اسمان ځایوی شي نه مې مځکه ځایوی شي، ما زړه د مسلمان ځایوي. زړه د مسلمان ځایول دا معنا دغه انسان زړه عرش د رحمان جوړېږي، ځای د نزول د رحمت د خدای پاک جوړېږي. رب کریم خو مکان نه لري، عرش باندې خاص تجلات دي، د یغو نه تعبیر په استوا شوی د الرحمن علی العرش استوا، مکان خو نشته ورته لکه دا مجسمه چې وایي. الله جسم نه دا مکان نه لري، په عرش خصوصي تجلیات ذاتي دي، یغه ته نسبت استوا په عنوان شوی. په بیت الله شریف کې خو خاص تجلیات ذاتي دي، یغه ته نسبت بیت الله شوی د الله کوټه ورته ویل کېږي. نو انبیاء ته دغه تجلیات ذاتیه دائمه وي، صدیقینو ته تجلیات ذاتیه دائمه وي، خو فرق دا ده چې نبي ته بذات وي، صدیق ته په واسطه د پیغمبر وي. د دغه اتباع سنه د پیغمبر د خدای د کامل پیروي اثر دا ده چې مقام د صدیقیت ته سړی رسېږي. اوس نو د دغه آیات چې موږ تاسې روزانه ویل، الله ته سوال کو چې الله د دغه څلورو خلکو په لار مې روان کړي. چې سوال کوو رښتیا یې کوو که دروغ، که رښتیا یې کوو، خو چې دا سوال کوو چې الله د نبي په لار مې روان کړي چې تا ته درځي، نو سنت په ځان کې راولو. نبي خو نوی شی نه ده پیدا کړی، خو د نبي هر گفتار، هر رفتار، هر کردار یو ته سنت ویلی کېږي، که قول دی ده که فعل دی ده که تقریر دی ده. نو اتباع سنت به سړی کوي، بیا پس دغه نه په صراط مستقیم برابرېږي. صدیق اتباع تام د خپل پیغمبر کړې ده. نظر بالقدم حضرت عبدالخالق غدواني صاحب زموږ په طریقه نقشبندۍ کې چې یو اصالات بیا شوی ده، پام کوئ. دا حضرت عبدالخالق غدواني صاحب هغه څو اصطلاحات د نقشبندي ذکر کوي، یو په یو کې نظر بالقدم ذکر کوي. نظر بالقدم څو معناوې لري. یو معنا خدا ده چې سړی د چاپ څخه دعوه لري د اقتدار، نو پل په پل به د هغه په لحاظ ځان برابري. نظر بالقدم چې په کوم ځای دی قدم ږدي، ته به هم هغه ځای باندې قدم ږدي. دا معنا کوم کار چې دی کوي، کوم حرکات و سکنات چې دی کوي، چې تا د ده اتباع ورکړه، دعوه د امتیت وکړه د پیغمبر، نو د پیغمبر په سنتو به قدم په قدم روانېږي. د یو صدیق، د یو ولی چې اتباع دې وکړه، بیعت دې وکړه، نو بیا به د هغه په قدم په قدم ځان برابروي. نظر بر قدم یو معنا دا ده. یو معنا دا ده چې نظر بر قدم عجز به کوي، تواضع به کوي. سړی چې پاس چرته خیږي او زنا اندر پایا پوړی ودرېږي، نو دی چې پورته خیږي د پښې ځای ته ګوري، لاندې ځای ته دلته قدم کېږدي، بیا چې اتومې پوړی ته پښه ورپورته کوي، هلته ګوري، پاس نه ګوري. که څوک پاس ګوري نو لویږي، تباه کېږي. دا چې د الله تعالی د طرف ته سړي سیر شروع کړ، عروج او ترقي چې راتله، دی به په هغه مخکیني حالاتو باندې پس منظر باندې ګوري، ما نه مخکې څه تقصیرات شوي دي، څومره ګناهونه رانه شوي دي. الله ته به په یغو تایید کېږي، په یغو به چړاوې کوي، بیا نو الله تعالی دته مقام نور هم ورجګوي. من تواضع لله رفعه الله. او کله چې لږ په کتاب پوه شو یا صوفي ته لږ انوارات شروع شو، ځان ورته غټ سړی ولدی شو، ترقي لاره ختمه شو، بېرته به تباه کېږي، لویږي په کوم ځکه باندې. څوک چې د شریعت پایبند شي،
چې الله تعالی له طرف نه د انعاماتو تسلسل په دې باندې شروع کیږي. دعوه لري د صراط مستقیم دعوه کوي چې دې په لار مې روان کې دغه لار باندې اتباع چې شروع شوه د الله تعالی له طرف نه د انعاماتو تسلسل شروع کیږي. مخکې مولوي صاحب یو حدیث مبارک ویلی من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. څوک چې عمل وکړي په هغه علم باندې چې هغه ده زده کړی و الله تعالی به هغه علوم ورکړي چې ده په مدرسه کې نه ویلي. دا کوم علوم تر مراد دي چې په مدرسه کې کسبي علوم دي هغه زده کړي وو په نوم یې ټول ویلي تفسیر یې وکړو احادیث یې وویلې فقه تخصص یې وکړو خو چې په دغه فقه عمل شروع کړو په دغه حدیث قرآن عمل شروع کړو الله تعالی به دته داسې علوم شروع کړي چې په مدرسو کې نه ویلې چې دغه علوم له دنیا علوم موهوبه ویل کېږي چې کشفیات او مشاهده ورته ویل کېږي. دغه انسان ته هغه خصوصي نعمتونه شروع شي. موږ د هغه خلکو لیار غواړو چې الله د تا په هغو باندې خصوصي انعامات دي. تو په دغه علم ظاهر عمل شروع کړه چې دغه خصوصي انعاماتو تسلسل په تا شروع شي. هغو ته د الله تجلیات وو د هغه د صفاتو تجلیات وو غواړو یې رفتار شروع کړه. ته رفتار شروع کړه نو د الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې وعده ده چې هغه به بیا هغه انعامات شروع کړي چې د تا به په خوب او خیال کې نه وو. کشف کسبي شی نه ده. که زر کتابونه د اولیاء وګورې تا ته کشف نه پیدا کېږي. دا د عمل نتیجه ده. حدیث مبارک کې دغه خبر شوې ده څوک چې په هغه علم عمل وکړي چې ازده یې ده الله به هغه علوم ورته شروع کړي چې هغه در وزده کړي. معلومیږي علوم دوه قسمه دي. یو قسم کسبي علوم دي او بل قسم موهوبي علوم دي. لکه د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام په قصه کې چې راځي واتیناه من لدنا علما. خضر علیه السلام ته له دنیا علمونه ورکړل شوي وو. اوس نو علمونه دوه دي. يعني حضرت صلى الله عليه وسلم في صفات مباركه وكي قرآن عجيب شان وي الله تاسو ته پیغمبر در لګل دي تاسو د جنس نه در لګل هغه څه کوي يعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تاسو ته قرآن درکړي تاسو ته سنت درکړي يعلمكم الكتاب والحكمه قرآن درکړي او سنت درکړي. دا علم ظاهر ده. دا علم مکتسب ده. خو بل څه کوي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هغه څه درکړي چې تاسو هغه علم نه وو. دلته ويعلمه په هغه مخ کې يعلمه باندې عطف ده. عطف تقاضا دي تغیرت کوي مغایرت کوي که نه کوي. د اول مفعول صله ذکر ده چې کتاب او حکمت درکړي او د دوم نه ذکر ما لم تعلمو درکړي. نو یو علوم کسبیه دي چې نبی دغه منصب و خلکو ته قرآن عجیب شان ورکو خلکو ته سنت او حکمت ورکو. خو بل طرف ته هغه څه دي چې هغه د کسب شی نه و هغه څه ورکو. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د انا حضرت صلی الله علیه وسلم نه دوه لوښي د علم ډک کړي دي. یو مې خور کړی ټیټ کړی د په خلکو کې او اول مې نه د خور په دا ډارېږم که ما هغه څه ویلي وای خلکو به مې دا ستونی پرې و. هغه لوښی چې ټیټ کړی ده موږ تاسو په احادیثو کتابو کې د ده په تاریخ کې ګورو چې په احادیثو کې زیات نه زیات احادیث مبارکه د حضرت ابو هریره نه نقل دي. 5304 روایت د ده نه نقل دي. دا دوم قسم لوښی چې ده نه دی ټیټ کړی د دغه نه څه مراد دي؟ څوک دا وایي چې د دغه نه مراد د هغه ظالمانو امیرانو نومونه دي. لکه وایي چې ده اشاره ورته کوله په دعا کې چې خدای پاکه زه پناه غواړم په تا باندې من امارة الستین و امارة الصبیان د شپېته هجري سنه چې راځي خدای د هغه امارت نه زه د تا نه پناه غواړم. د هلکانو د امارت نه زه د تا نه پناه غواړم چې هغه د یزید دور بیا راغی او هغه وایي چې دعا یې قبوله شوه دی د شپېتو نه مخکې نه 50 کې وفات شو د دنیا نه لاړ. خو لیکن عام محدثین لیکي چې نه دا نه ده. ولې دوه یې لوښي ښوولي دي. لوښي یوه طرف ته دومره علوم دي چې ویلې کې لوښی دا معنا چې ویلې کې نو ګونۍ ترنه کېږي 5304 احادیث دي چې ویلې کې ګونۍ ترنه کېږي. خو دا بل جانب هم دومره علوم چې ګونۍ ترنه کېږي.
د دریو څلورو امیرانو په نامه به ویل کېږي دی ویل ما 2 لوښي ډک کړي دي 2 ظرفه مې ډک کړي دي نو یو علوم نه کوم علم مرادي وایي دغه علوم د دنیا دغه د اسرارو علوم تر مرادي اوس په دغه کې ولې ډارېږي دی چې که هغه مې خلکو ته بیان کړي وای خلکو مې داستونه یې پرې کړی و ولې ډارېږي وایي ځکه ډارېږي دغه علوم چې علوم مکتسبه نه دي په مدرسو کې نه زده کېږي نو ځان ته طریقه ده د دغه علم کاسب و مکتسب په علوم حصولیه کې راځي هغه علم په وضع د الفاظو غواړي زه چې ملګري ته وایم چې دا لوډ سپیکر راواخله نو دی به د لوډ سپیکر د لفظ په معنا پوهېږي لفظ وضع شوی وضع سابقه موجوده ده د دغه لفظ په معنا دی خبر ده نو ما هغه لفظ مطالبه تر وکړه ګیلاس راواخله جاک راواخله دا حسبي علوم دغه علوم حصولیه وکې دي او علوم د دنیا د علم حصولي و علم حضوري د قبیلې نه دي دا ذوقي علوم دي ذوقي یو سړی عبادت کوي په د عبادت کې یو خوند ورته پیدا شي چې دغه خوند تعبیر نشي کړلی سړي کله دا د ونې بیخ دلته یو ځای خارش شروع کړي لاس نه ورته برابرېږي تعبیر هم نشي کولی په داسې کیفیت باندې داسې کیفیت هلته شروع شي اوس دغه چې تعبیر کوي د هغو نه نو په مجازي الفاظو به تعبیر وي په دغو کې قرائن بعیده وي چا چې په قرینو سره نه ده خلاص هغه ظاهر د لفظ ته ګوري نو د شریعت او د طریقت د اسرارو او د شرک په مابین کې اشرف علي تانوي صدیقي چې فرق باریک د تر ویښته دغه الفاظو شرکي الفاظو او دغه طریقت اسرارو په منځ کې فرق څوک نشي کولی ځکه علما د ظاهر د فتوا د شرک ورکوي منصور حلاج دا هم یو انسان د تیر شوی فرعون هم یو انسان د تیر شوی فرعون هم دعوا وکړه انا ربکم الاعلی ما علمت لكم الها غیري په اتفاق د اهل سنت والجماعت ده په اتفاق د مطلق امت باندې کافر ده کنه ده منصور حلاج وی انا الحق او دا بیا لوی ولی الله ده دا بزرگ ده او هغه مشرک ده فرق په څه شي کې و فرعون ځان ته دعوه د خدای کوله او منصور حلاج به چې د جذب په حال کې راغی د سر نه تر نوکه خپل وجود کې ټول انوارات الهیه دغه تجلیات لیده نو فنا بالله ځان په الله کې محو شو چې محو شو نو دغه انوار نه تعبیر کو انا الحق د ځان نه دغه وجه نه چې صحیح په حال کې به شو توبه به وستا استغفار به ویلې شوارو کې زره کاته نه بل څوک چې ځان خدای بولي بل خدای ته سجده کوي اوس هغه الفاظ چې دنه وته علماء د علم ظاهر چې دغه الفاظ ته وکتل د شرک فتوا یې وکړه چې دا مدعي الوهیت شو نو د دې په باب کې فتوا شروع شوه علما جمع شو چې اوس د دې په باب کې فیصله وکړي چا منصور حلاج ته وویلې د عشق الهي څه تعبیر راته وکړه د الله د عشق څومره مقام ده دوی د عشق اوله مرحله به سبا ته ووینې دومه مرحله به بله ورځ ووینې دریمه مرحله به بله ورځ ووینې سبا ته علماو فتوا د ده د پانسۍ وکړه اوله ورځ د عشق اوس مقام کاره کېږي دی چې پانسۍ ته وخېجو خلکو په تیږو ویشتل شروع کړه چې رجم یې کوي د خدایي دعوا یې کړې هلته چې تیږه په لګېږي وینه په مځکه تویېږي هره وینه نارې وایي انا الحق هر ساعت کې نارې شروع کړې انا الحق یوې خولې په ځای زر نارې شروع شوې انا الحق انا الحق علما وویل چې دا خو غټه فتنه جوړه کړه د دوی په اور کې وسوځو چې ایرې شي دا وجود به څاڅکي تویېږي وجود یې ټول نارې وایي دومه ورځې په اور وسو د عشق دومه مرحله ده چې په اور یې وسو وجود ټول ایرې شو ایرې و نارې کړې انا الحق ده مخکې خپل مرید ته ویلي وو چې کله ما دوی په اور وسوځي او دجلې دریاب ته مې اچوي
دا دریاب په جوش راځي کوفه لاندې کوي، نو د ما چوپانه به ورته واسطه کوي چې دا خلک مسلمانان غرق نه کړي. درېیمه ورځ علما وویل چې اوس خو یې ټولې نارې وایي، د دوی دریاب ته یې واچوو. چې کله یې دغه ایرې دي دریاب ته واچولې، دریاب په جوش راغی، ان الحق نور نارې شروع شو او د خپل ځای راپورته شو، را روان شو د مسلمانانو د ملک په طرف باندې. دا هغه د ده چوپانه ورته واسطه کړه چې د الله په روی د ده د دغه چوپانې په روی بېرته وګرځه. اوس دغه پټ اسرار دي، ښکاره کول چې څوک وکړي داسې بې حال وي. چا په شپه کې الله تعالی په خوب ولید چې ای رب کریمه دا منصور خو عاشق و پتا، دا خو ولی الله و، خپل دوست ته څنګه داسې سزا ورکړه؟ ورکوونکی خو الله تعالی ده که نه؟ ظاهره بانا علما شوه او دا ورته د تاسو الله تعالی څه معامله وکړه؟ څوک دی په خوب ویني اول چې الله تعالی څه معامله در سره وکړه؟ وایي الله زم جنت ته بوتلم، دغه علما یې چې په ما یې دا فتوا وکړه هغه یې جنت ته بوتله. یو د عناد وجې نه په ما دا فتوا نه وکړې. بس ذاتيات مذكور نواصل. یو د ظاهر علم په لحاظ فتوا کړې، حسدا نه ده کړې، ځکه یې غوتم الله جنت ورکړو او ما په حال الله خبر و چې دا دعوی د عشق و ما تم الله جنت راکړو. بیا څوک الله تعالی په خوب باندې ویني چې ای رب کریمه دا د تا یو مخلص محب دوست و او تا داسې سزا ورکړه. ده ورته وویل ته د معاصر ښکاره کړه، څوک چې د پاچا اسرار ښکاره کوي د هغو به بیا دا حال وي. اوس مې بېرته خبر دې ته راځم، دا چې موږ سوال کوو الله ته خدای د دغو خلکو په لیار مې روان کړې چې تا خصوصي انعامات په موږ کړي، په دې باندې کړي دي. دغه انعامات دغه د الله تعالی د انواراتو مشاهده ده، دغه تجلیات دي او دا پیدا کیږي داسې نه چې غیر ممکن دي. نورو چاته چې خدای پاک نصیب کړي دي هغه خو خوندونه په اخر. نو علوم دوه قسمه دي، یو هغه علوم دي چې کسبي علوم دي، خو په دغه کسبي علومو چې سړی رفتار وکړي، په شریعت پایبند شي، پایبند شي، دا د نورو علومو دا کسبي نه دي، دا موهوبي دي. بیا الله تعالی د طرف نه احسانات شروع شي. ځکه حدیث مبارک دی چې څوک عمل وکړي په هغه علم باندې چې زده یې ده، الله تعالی هغه علوم ورکړي چې هغه په مدرسو کې نه زده کړي. موږ تاسو قرآن عظیم شان ویایو، په صورت قرآن ویایو، حقیقت ځان ته ده. مرقات ملا یو واقعا نقل کړي دي، تاسو هم دا کوم استادان چې د وړې دورې مشکات شریف درس کوي شاید مرقات شریف ورسره ګوري. اگر که نن سبا زموږ همتونه ډېر کم شو، اردو ته راغله، عربي شرح نه ګورو، اوږدې شرح نه ګورو، نو پوه په څه شو. یو چاته مې یو حدیث مبارک ویلې په یو مورد کې، دوی ویل دا حدیث موضوعي ده، ما نه ده لیدلی. اوس لنډه فتوا ده، ما نه ده لیدلی ځکه موضوعي ده. په سیاستو کې مې نه ده لیدلی. سیاسته دغه موږ تاسو خدا شیخان دي ناست دي، سیاسته ټول بس کېږي دا سیاسته اول دا داسې ټول کېږي، خو یو بخاري شریف مکمل ویلی کېږي، ترمذي شریف مکمل ویلی کېږي، هغه هم اکثره ټول نه ویلی کېږي، سیاسته ویلی کېږي ټول. نو چې تا ویلی نه ده، کتلی دی نه ده، نو بیا څرنګه دومره دلاوره شو په حدیث د حضرت صلی الله علیه وسلم فتوا د موضوعیت کوو؟ ولې ما نه ده لیدلی، ما نه ده لیدلی. عربي شرح زه ډېرې ته لاړم چې اول کال دوره م شروع کړه، بیا یو جلسه وه، دغه جلسې ته د مولانا صاحب د مدرسې استادان هم راغوښتي وو، یو کې کتابخانه هم لري او په درجونو مدرسه هم لري، یو کتاب د دورې هم ورسره ده. دا کتابخانې ملا د ما نه پوښتنه وکړه، وایي کتابونه شته در سره؟ هر سړی هغه خپل فکر وي. ما یې هو چې ګورې بخاري شریف او ترمذي شریف او دغو سره څه لري؟ ما چې ورته ویلې چې کرماني ده د بخاري شریف دپاره، فیض الباري ده را سره، کوثر جاري ده را سره، د عربي الفاظ مې شروع کړل. وایي عربي شروع؟ ما ویل نو ولې؟ وایي ما کتابخانه ده، په ټوله کتابخانه کې یو فتح الباري یو ملا راوړی، خدای چا په زکات کې ورکړی ده، هغه راته وایي چې دا راته خرڅ کړه. په ټوله کتابخانه کې د ما عربي شرحه نشته، ځکه څوک نه پوهېږي.
عینین 25 جلده په بخاري شریف باندې ده مو کتلې ده او د مذهب د امام صاحب د مذهب عمده شارح ده که نه ده خطا عیني نه ده کتلې هغه عیني چې د حدیثو نه کوم د تصوف استنباطات کوي نو هغه بیا تا چیرې لیدلې ټوله دوره وکړي د تصوف خبر کې وانوري طالب ټوله ترجمه وکړي د تصوف په خبر کې وانوري نو شکوک ورته پیدا شي چې دا خو ځینیات شیان دي صرف د خوبو خبرې دي نه په قرآن کې ثبوت لري نه په حدیث کې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم دا اوس مجهول دی تفسیر کبیر لسمه لطیفه کې دا وایي چې د دغه ځای نه ثبوت دی طریقت راځي ولې د څلورو خلکو لیار غواړي په څلورو کې یو د اولیا دي د اولیاء لیار چې غواړي نو معنا یې څه د بیعت وکړي ثبوت بیعت کې دغه آیات راځي تفسیر عزیزی شاه ولی الله شاه عبدالعزیز صاحب هغه وایي د دغه آیات ته ثبوت طریقت راځي تفسیر یعقوب چرخی هغه وایي چې د دغه آیات نه ثبوت طریقت راځي دا اول الحمدلله چې موږ وایو دغه الحمدلله کې د طریقت ثبوت ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله کله تلاش شو چې الله هغه څه چې په زړه کې مو دي کارای کوي کپټ کې الله حساب در سره کوي د اعمال ظاهره او حساب هم الله کوي د باطنی هم کوي خو قرآن کې د باطنی امور ذکر وشو ځکه مهم باطن ده ګورې څومره غټه خبره ده تکبر حرام ده کنه دا خو مونږ په حدیث ثابت ده کنه حسد حرام ده کنه طول العمل اوږدوالی د امیدو حرص حب د جاه حب د مال دا ټول حرام ناروا دي کنه دا د خولې شی دی د لاس شی دی که د زړه شی دی د دغو الله حساب را سره کوي ولې د تکبر کوو ولې د مسلمان سره حسد کوو ولې د دنیا محبت کوو خو دغه حساب را روان ده اوس نو د دغه ازاله په موږ فرض عین ده که نه په علم ظاهر کې فرض عین او فرض کفایي شته دغه ځای ته مهم استادان د خفه کېږي نه په علم ظاهر کې فرض عین او فرض کفایي شته که نه شته خو دلته امام غزالي دلته قاضي ثناء الله فریبتي دلته شامي ملا دا وی چې دا اخلاق رذیله په هر انسان فرض عین دي چې لرې کوي به ریا بل نه کوي پر ریا کې عمل قبول ده لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس اوس ریا او کول په هر مسلمان فرض عین ده کنه واضح خبره ده اخلاص پیدا کول فرض عین ده کنه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين په ټول ادیانو کې الله اخلاص غواړي اخلاص په موږ فرض ده د ریا نه ځان خلاصول فرض ده شامي مولوي چې د تصوف او مباحث فرض دي ولې دوه قسمه دي بعضې د زړه اعمال مامور به دي بعضې منهي عنه دي لکه د ظاهر اعمال بعضې مامور به بعضې منهي عنه لمونځ کا قتل مخ روژه نیسه غلا مکه مسله ده چې دواړه جانب لري که نه لري اوس د ماموراتو زده کړه فرض عین ده که نه د عمل دپاره چې سړی به عمل وکړي خو د مناهیو زده کړه هم فرض ده اول د اجتناب دپاره چې ځان تر وساتي چې دا سودا روا ده دا ناروا ده چې دواړه د نه وي پېژندلې قصدن به سود نه کوي نن سبا اکثره مسلمانان په سود لګیا دي که نه دي لګیا خو ګناه به هم زده کوي که نه اوس د زړه صفاتو کې هم دواړه قسمه شته اخلاص هم ده ریا هم ده تواضع هم ده تکبر هم ده حسد هم ده د مسلمان سره محبت هم ده غیر استغنا هم ده لکه مخکې چې مولوي صاحب د غنا په باب کې خبره وکړه د علم استغنا هم ده تکبر هم ده اوس دلته هم فرق ده استغنا چیشته وي تکبر چیشته وي دا به پېژنې نو شامي مولوي دا ذکر فرض ده لأن من لم يعرف الشر يقع فيه چې شر نه کې ضبط کې واقع کېږي تا ته به استغنا لیده کېږي او یې به په تکبر لګیا تا ته به تواضع لیده کېږي یې به په چاپلوسي لګیا تملق او چاپلوسي جایز ده اوس د تملق او د تواضع منځ کې فرق د تکبر او د استغنا په منځ کې فرق د حب الله او د حب د دنیا د وجې نه چې د یو چا سره ته محبت کوې دا محبت د الله دپاره ده که د دنیا د یو غرض دپاره ده دغو په مابین کې فرق
حفظ مثلا لن تزور کتابونه وي هغه ته ویل کېږي چې په ورکړه راکړه زیاتېږي نه او په منع باندې کمیږي نه. څه معنی؟ د طالب سره ته محبت کوې د الله د دین په خاطر چې د الله د دین طالب ده، که دغه طالب تا ته یو جوړ کالي درکړم په هغه محبت کې به د زیادت نه راځي. هغه کوم نسبت د وجې نه چې تا محبت و په هغې کې به بدلون نه راځي، بیا خو د دنیا د وجې نه محبت شو. او که ټول عمر دغه طالب تا ته څپلۍ هم نه کړې سمې درکړه، خو څه کوې تپلۍ هم نه کړې سمې، تا په محبت کې به تغیر نه راځي، بدبینۍ یې شي چې اوس دومره خواري ما پورې وکړو د یو جوړ کالي مې راته ونه کړه. دا حب الله حب الجاه حب الدنیا د دوی په مابینو کې فرقونه دا علم تصوف ذکر کوي. او دغه نه ازاله د اخلاق رزینه او پر انسان فرض عین ده. اخلاق حمیده دا غرض او غایه د علم تصوف ده. تعریف خو واضح زر تعریفونه امام غزالی صاحب نقل کړي دي. زر تعریفونه لن تعبیر علم صنع لاصلاح القلوب، دا یو علم ده چې جوړ شوی د زړه د اصلاح لپاره. موضوع تعمیر ظاهر والباطن چې ظاهرا په شریعت باندې برابر کې، باطن هم په شریعت باندې برابر کې. غایه او غرض د علم تصوف. هر علم درې شیان لري، تعریف او موضوع او غرض لري. غرض د علم تصوف هغه شی ده ازاله د اخلاق رذیله او اتصاف اخلاق حمیده، نیک اخلاق په ځان کې راوستل او د بدو اخلاقو نه ځان خلاصول. او کدا ممکن نه وای الله په مکلف کولو نه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چې اخلاص رانه غواړي اخلاص ممکن ده پیدا کیږي. چې تکبر را باندې حرام کړی د تکبر نه ځان ساتل ممکن ده، ځان ساتل کیږي. که نه وای ممکن دی الله تعالی مونږ په مکلف کولو. نو ذاتي 2 بجې شوې مدرسو والا خپل کار کوي. نو موږ سړي پر ډېر غټ کېږدي دا مانو چې اخر یې لکه دلته کې نه تر هغه د بازار طریقه سره پورې پلان ده او بیا یې د دې لپاره چې دا جلسه رانه خرابه نه شي. زه یې هغه نه یم دغه ځای دا کوي. موږ نه څوک زیات بیان غواړي باید زیات ورته راکړي که نه چې زیات بیان رانه غواړي باید زیات ورته راکړي. داسې خو نه چې د لمانځو محایل موږ شو هلته خلکو ته دعوت ورکړو شریعت ته او هلته بیا خلکو لمانځونه ورقضا کړو.